بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې قدرمنو لیدونکو. هیله من یم چې ټول به روغ او جوړ یاست او د ژوند چارې مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره مخ ته ځي. درنو لیدونکو، موږ او تاسو په تیر لیکچرونو کې د فلټر په برخه کې بحث پیل کړی و او موږ ویلي چې فلټر یو ډیر لویه موضوع ده په دغه برخه کې، او موږ او تاسو کولی شو چې په خپلو تصاویرو کې ورنه استفاده وکړو. نن هم راځو د اویل پینټ فلټر باندې یا هم روغني تصاویرو په ترکیب باندې کار کوو. مثلا بعضې نقاشیانې کوي خلک د روغني رنګونو څخه پکې استفاده کوي. موږ هم راځو نن د هماغې څخه په استفاده غواړو خپل دغه یو تصویر ته روغني رنګ ورکړو. نو راځم فلټر برخه کې دلته تاسو وګورئ د سټایلایز په نوم موږ تاسو سره یو مینو خلاصیږي چې دلته راځو د اویل پینټ باندې کلیک کوو. اویل پینټ باندې چې کله زه کلیک وکړم دغسې موږ تاسو ته یو تصویر خلاصیږي. تاسو وګورئ که چیرې زه یې موو کړم پین په واسطه، تاسو وګورئ زموږ او ستاسو دغه تصویر ټول تصویر نه ښکاره کیږي، ولې دغسې موږ او تاسو ته دغه تصویر مختلف اړخونه ښکاري. موږ او تاسو کولی شو دلته د سټایلایز پکې ډیر کو شدت یا کم کو یا هم کلینلیس یعنې صافوالی دا ډیر وي یا کم وي. د دې دپاره ښکاره کیږي چې موږ او تاسو ښکاره کړو چې زموږ او ستاسو کار په روغني رنګ باندې شوی. سکیل یې که چیرې غواړو د هماغه براش سکیل چې ده هغه لوی که کوچنی کړو. دلته د برش ډیټایل دي، برسټل ډیټایلز، او داسې زوایای هم موږ او تاسو بدلولی شو. مثلا موږ او تاسو هر زاویه باندې چې تاسو وغواړئ تاسو کلیک وکړئ او د خپل ماوس د سکرول په واسطه زوایای تاسو تغییرولی شئ. شاینینګ باندې که چیرې کلیک وکړو ځلیدنه ډیر وي کم وي، خو یو څه مو پام وي که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ستاسو تصویر اصلي تصویر خراب نشي. تیر لیکچر کې مو تاسو ته ویلي وو چې مخکې د دې نه چې تاسو یو فلټر اضافه کوئ تاسو باید کنورټ فور سمارټ فلټر اول کلیک کړئ، اوکې کړئ، تر څو دلته زموږ او تاسو ته یو سمارټ فلټر ولګیږي. سمارټ چې زموږ او ستاسو تصویر باید د هغې نه راځو بیرته د سټایلایز باندې او د اویل پینټ باندې کلیک کوو. دغه کوم محتویات چې ما دلته اضافه کړي مثلا زه سکیل یې ډیروم دومره کلینلینس یې داسې او سکیل یې دومره اندازه براشم زاویه یې مثلا دغې زاویه باندې او شاینینګ یې هم داسې. که چیرې اوکې کړو تاسو وګورئ نظاره کړئ زموږ او ستاسو تصویر کې یو څه تغییرات راغلل. که چیرې زه دا زوم کړم تاسو کتلی شئ، وینئ داسې موږ او تاسو ته دغسې تغییرات پکې راغلی ده. داسې ښکاري لکه چې د یو نقاشي شکل په څیر. که چیرې زوم یې کړو موږ او تاسو ته په اوچت ډول سره ښکاري. او که چیرې تاسو غواړئ چې دغه فلټر یا هم دغه پې بند کړئ فقط دغه باندې کلیک وکړئ او بیرته یې زوم کړئ وګورئ نشته. که چیرې زه بیرته راشم دا آن کړم وګورئ راغی. نو دا قدرمنو لیدونکو موږ سره د اویل پینټ فلټر چې موږ او تاسو د استعمال په موارد باندې پوه شولو. په مختلفو ځایونو کې بیا دا د استعمال موارد لري تاسو استفاده کولی شئ. نو په آخره کې له تاسو څخه هیله کیږي تر څو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. تاسو کولی شئ چې مختلف تصاویر ډاونلوډ کړئ یا خپل تصاویرو باندې دغه فلټر اعمال کړئ. تر بیا ښه وخت.